در پسی ډیریو پریشانا غمو جړیږي د خفګانا اشدالی لاړی دنیا لوي دستا په مرګ باندې کوم پریادونه زمون خیالونو کې اوسېږي ولا کيو سب مهيريږي ارشدالي مودر یادېږي وي غم تختولي دي زمون اوس خوبونه د دین د خلقو تابعدار وي د خدای د رحم امیدوار وي اردو سلور کلا بیمار وي ارشدالي الله دې درکړي جنتونه خدایت زړونه موټ کور کی جنم تیریږي وسپور کی خوشالي نشته د پکور کی ارشدالي بیلت نشته د خوبونه هر وخت یادېږي مو کله تیریږي مو بچی دی ټول شو یتیمان جدای ګرانا ارشدالي لاړې دنیا نا ارشدالي لاړې دنیا نا هر وخت یادېږي مو کله تیریږي مو بچی دی ټول شو یتیمان جدای ګرانا ارشدالي لاړې دنیا نا ارشدالي لاړې دنیا نا چوغو دا جڑا کی وائی دمور پا مینا باندی پائی دوڑا خلم ورطا لگی آئی اپنا معشوم یتیم بچے دیا دوینا خیا خیرتی تخیستا کی در رحمتنو خزانا کی مردر لراغ لالورو جکی ارشدالي وي بخت ورکړه سلامونه نورې د ډېره بې قراره یو پوښتنه د حیاداره پر حال وه چې د زړه قراره ارشدالي پلاره تا کله هېروينه ټول دعاګانې درته غواړي مور خیالونو کی ولاړی هر فرد معشوم بچے دی جاړي ارشدالي بچي دی ډیرو درد دنا دا دنیا فانی دا ډیرا مانی دا هر څوک تلی دو الله ډېر د ارمانا ارشدالي لاړې دنیا نا ارشدالي لاړې دنیا نا دا دنیا فانی دا ډېر ارمانی دا هر څوک تلی دی والله د ډېر ارمانا ارشدالي لاړې دنیا نا ارشدالي لاړې دنیا نا الله چې سمتر وته شوم ستد مرګینا چې خبر شوم سم دس پچغو باندې سر شوم ارشدالي غم کې دی را کړل داغونه ناوی خیسته خیسته ګلان شل ولا چې پاتې په ارمان شل ولا بچ دی یتیمان شل ارشدالي الله دې ورکړي وصبرنا در پسی جاڑی پڑیر ارمان در پسی جاڑی پلوخ پلوان در پسی جاڑی ارشدالي ورلا ورزیستا ارمانونا ہر وقت یادېږي مو کله تیریږي مو بچی دی ټول شو یتیمان جدای ګرانا ارشدالي لاړې دنیا نا ارشدالي لاړې دنیا نا هر وخت یادېږي مو کله تیریږي مو
بچی دی ټول شو یتیمان جدای ګرانا ارشد علی لاړې دنیا نا ارشد علی لاړې دنیا نا د دې نظم سپیشل پرمش کړی دی حضرت مولانا محمد بشیر قاسمی شاعر د ملنګ جان صاحب رابطې نمبر 0343 په आवाज د جناب شاه حسین ریکارډ شو په عاجز اسلامي سټوډیو کې رابطې نمبر 0341 1926 637